په خوست ولایت کې 110 اړمنو او زلزله ځپلو کورنیو ته بشري مرستې وویشل شوې. د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د ښځو د ملاتړ موسسې په همکارۍ دغه مرستې د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اړمنو کورنیو ته وویشل شوې. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ لپاره موږ مرسته تقسیمو. تاسو وینئ دا مرسته د 110 کورونو لپاره ده. په دې مرسته کې نن ورځ موږ سره 18 قلمه مواد دي چې دا دغه خلکو ته به موږ ورکوو. نن ورځ په دې کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. خوست ولایت د زلزله ځپلو کورنیو سره چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي، مالي او ځاني تاوانونه ورته په دې طبیعي آفت کې رسېدلي دي. نو موږ د عهد مؤسسې په نمایندګۍ باندې دې خلکو ته دا تاسو په جریان کې یاست چې دلته لګیا یو توضیح ورته کوو. تاسو به په خپله باندې موږ ګورئ دې کې تقریبا 18 قلمه مواد دي. د خوست ولایت د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین له مرستندویه خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې له اړمنو کورنیو سره د بشري مرستو پروګرامونه له دوی سره په همغږۍ ترسره کړي ترڅو په شفافه توګه مستحقو کورنیو ته ورسیږي. د سرې میاشتې ټولې سروې او توزیع ډېرې شفافې دي. هره مؤسسه، هره ټولنه، هر خیریه بنسټ که د موږ د تحریکه دغه توزیع او دا سروې وکړي دا به ډېرې شفافې وي، ځکه چې موږ شپږ 200 رضاکاران لرو په ولسوالۍ کې، په کلي بنډو کې. موږ ته غریب مستحق ښه په ګوته کولی شي، لکه یو سړی د کوبل نه شي ته به مستحق څه معلوم وي. دوی لپاره دوی نه موږ غوښتنه دا کوو چې که د موږ له ادرسه سي کار به دا ښه سي. موږ په سیمه کې رضاکاران لرو. هغه رضاکاران د صحنې بلد خلک دي. هغوی ته د کلي غریب او تکلیف رسېده کوم مشکلات چې لري دا خلک ټول دوی ته معلوم دي. نو بیا به ډېر په ښه طریقه باندې دوی ته دا مرستې ورسېږي که د موږ له ادرسه تقسیم شي. د خوست ولایت اوسیدونکي د خیریه بنسټونو د مرستو څخه خوښي څرګندوي. هغوی غواړي چې د دغو مرستو پر ځای ورته په خپلو کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره شي.